فراجغان د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ کې له ښایسته منظرو او طبیعي ښکلاګانو ډکه سیمه. د دې سیمې خلک له کلونو راهیسې د ژوند لومړنیو ضرورتونو سړک، کلینیک او ښوونځیو ته بشپړ لاسرسی نه لري. فراجغانیان وایي تېرو 20 کلونو کې ستونزو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې چې اوسنی حکومت باید ورته رسیدنه وکړي. مکتبایی داریم که مکتب ما هم نسبتا تخریب است و فرض مثال کلینیک های ما همینطور خوب مجهز نیست، اگرچه کلینیک داریم. سرک های ما نسبتا عوارض داره، از نگاه سرک بالکل در حالت صفر قرار داریم. سیلاب های موسمی همین ما را همیشه در تهدید میکنه. امارت اسلامی که یکمک ما را توجه بکنه. یگانه مشکلات اساسی ما مردم فراجغان راه مواصلاتی و تعمیرات مکتب است. در فراجغان سرک ما پخته نیست، با ریزش برف و باران سرک های ما کاملا تخریب میگردد. در مدت 1 روز 2 روز 3 روز الی 1 هفته سرک های ما مسدود می باشد و نمیتونیم به مشکلات خود رسیده کنیم. و اکثریت مکاتب ما فراجغانی ها تعمیر ندارد و شاگردان در فضای باز در زیر آسمان کبود به درس خود ادامه میدهند. و از حکومت محلی ولایت لغمان خواهشمندیم که به این مشکلات اساسی ما رسیدگی کند. د لغمان مرستیال والی مولوی اختر محمد مزمل بیا وایي چې دوی د خپلو فعالیتونو په لړ کې لرې پرتو سیمو ته ډیره پاملرنه کړې. د مرستو رسولو سربیره یې ورته بېلابېلې پروژې پلي کړي. د فراجغان خلکو ستونزو ته به هم ژر رسیدنه وکړي. راتلونکي 1404 کال لپاره د فراجغان ولسوالۍ رسمي د مشرتابه له طرفه منظوره شوې ده چې په راتلونکي کال کې به تشکیل ورکوي. نو چې کله د ولسوالۍ تشکیل پرته ولسوالۍ به بیا د خپلو ټولو شیانو د برخمنده وي، هم د صحت په بخش کې، هم د معارف په بخش کې، هم د انکشافي کارونو په برخه کې. همدارنګه به خامخا ولسوالۍ ته سرک هم جوړیږي. دا ټول موږ په پلان کې لرو او له دې نه پرته هم موږ تل دپاره اطرافي ساحو ته د ښاري ساحو نه زیاته توجه کړې ده او ورته کوو یې ځکه چې هغه خلک چې په اطرافو کې پراته دي نسبتا تر هغو خلکو پورې چې مرکز او ښاري ساحو ته نږدې دي تر هغو زیات حاجتمند دي.